نبی علیہ السلام فرمائی نسائی شریف کی دا حدیث دے دا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام تما فرمائل چی یا رسول اللہ لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبانا اے دا اللہ پیغمبرہ په دې ټولو میاشتو کې پس د رمضان نه چې مونږ تا ته ګورو ته په دې میاشت کې روژې ډېرې نیسې چې هغه دا د شعبان میاشت ده چې دا ولې نبی علیه السلام فضیلت بیان کو وی وجه دا ده وی ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان دا میاشت چې دا په دې کې اکثره خلک غافل وي اکثر خلق د دنیا په شهواتو د دنیا په کاروبارونو د دنیا په لانجو د دنیا په محبت کې اخته وي نو غافل وي غافل اصل کې دې ته ویل کېږي چې د سړي زړه مړ وي او رب العالمین ته متوجه نه وي نو دا میاشت ده په دې کې خلک ډېر غافل وي او د غفلت وجه هم دا ده چې دا میاشت د دوو میاشتو په منځ کې ده دواړه قیمتي میاشتې دي یو ته رجب میاشت وایي او بل ته رمضان رجب د جاهلیت په دور کې د مشرکانو او د عربانو په نظ باندې دا غوره میاشت و د رجب میاشت اسلام کې هم دا په هغه میاشتو کې ده چې کوم ته اربعة حرم وایي څلور د عزت والا میاشتې یوه پکې رجب ده نو ورپسې بیا رمضان تم د خلکو ډیر توجه فکر وي ټول خلکو ګناهونه هم د رمضان ته پریښي وي چې توبه به وباسو د نیکو اعمالو ارادي هم د رمضان ته پریښي وي چې موږ به په دې میاشت کې عبادت کوو نو دې شعبان ته فکر نه وي دې کې خلک غافل وي حالان کې غفلت نه دی پکار سردار دو کونین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق خو پکې غافل وي خو د دې میاشتې فضیلت واورئ دا روایت نسائی شریف کې د سندن صحیح دی وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین داسې بهترینه میاشت ده چې د انسانانو اعمال پکې رب العالمین ته خیجي د انسانانو اعمال الله ته خیجي نو نبی علیه السلام نه چې تپوس ورته ولې روژه نیسې په دې میاشت کې ډېرې وایي ځکه نیسم فاحب ان يرفع عملي وانا صائم زما دا خوخه ده چې زما دا عمل الله ته وخیجي او زه روژه یم د روژه په حالت کې چې ژبه دې وچه وي خوراک ته دې اشتها کېږي د تندې په حالت کې او ستا اعمال الله رب العالمین ته وخیجي نو ته ډېر بیا نیکه بخته انسان خوش قسمته انسان نو نبی علیه السلام به د دې وجې نه په دې میاشت کې ډېرې روژې نیولې په یو صحیح روایت کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا روایت مسلم شریف او بخاری شریف دواړو کې دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر نبی علیه السلام په دې میاشت کې روژه ونیوله زمونږ به خیال دا راغی چې دا به یوه ورځ هم نه کوژه کېږي یوه ورځ به هم نه بوزه کېږي وی بیا فرمایي هغه عایشه رضی وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پوره میاشت روژې نیولې صرف د رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان خو د رمضان نه وروستو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېرې روژې نیولې دي ډېرې روژې نیولې نو هغه د شعبان په میاشت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام به د شعبان په میاشت کې زیاتې روژې نیولې حتی بعضو روایتو کې راغلي چې نبی علیه السلام ټول شعبان روژې نیولې خو هغه روایت مطلب دا دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي امام ترمذي ته دا قول را نقل کړی چې د هغې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېرې روژې نیولې کله کله ډېروالي ته عرب چې کوم دی د ټولو نوم هم ورکوي چې یو شی ډیر شي نو عرب ته کنایه او تعبیر په ډیروالي سره هم کوي امام ترمذی رحمه الله هغه دا ذکر کړي امام ابن حجر رحمه الله هم داسې فرمایي چې د دغه روایاتو
مطلب چې ټوله میاشت نبی علیه السلام روژه نیولې، د هغې مطلب دا دی چې ډېرې روژې نیولې. ولې؟ ځکه د نور روایتونو کې تشریح راغلی ده چې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ډېرې روژې نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې نیولې. زما عزتمندو یوه خلاصه، یوه مختصره خبره هغه دا واورئ چې دا روژه نیول یوه نفلي روژه د رب العالمین دپاره دا ډېر د اجر والا عمل دی. په نفلي عباداتو کې غوره عبادت هغه دا دی چې انسان ځان تږی کي، انسان ځان وږی کي د رب العالمین دپاره. صحیح حدیث کې راغلی بخاري او مسلم کې نبی علیه السلام فرمای ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه 70 خريفا. یو انسان چې یوه روژه د الله دپاره ونیسي د الله د رضا د وجې نه چې الله را ناراضي شي، ریای مطلب نه وي، سمعت مطلب نه وي، شهرت مطلب نه وي، ځان ښودل او دکلاوټې مقصد نه وي، په دې خاطر باندې یوه ورځ ځان تږی کي. یو روایت کې داسې راغلي من عطش یوما فی سبیل الله، چا چې ځان د الله دپاره یوه ورځ تږی کو، یوه ورځ روژه ونیوله، څومره فضیلت دی زما عزتمندو. نبی علیه السلام فرمایي وی رب العالمین به د ده نه دا اور دومره لرې وساتي چې د ده او د جهنم ترمنځ به 80 کاله فاصله وي، دومره لرې به وي. د 80 کالو فاصلې مطلب لکه د پېښور نه مکه څومره فاصله کې لرې ده چې سړی پیدل راځي د میاشتو میاشتو مزل. نو د جهنم او د یوې ورځې د روژې نیونکي فضیلت لرېوالی او فاصله دا به دومره لرې وي چې 80 کاله به ته جهنم لرې وي. نو چې 80 کاله د انسان نه جهنم لرې کېږي او په دومره معمولي عمله، نو دا نیول پکار دی او که نه دی؟ او بې خاصتا د دې غفلت په وخت کې زما عزتمندو، د غفلت په وخت کې چې انسان غافل وي او رب العالمین په دغه ټیم کې دی یادوي، د دې انسان ته الله ډېر اوچتې اوچتې درجې ورکوي. زه تاسو ته یو مثال بیانوم. د شپې په وخت کې خلک خوبونه کوي، خاصتا د شپې په آخره حصه کې ټول خلک وده وي د غفلت په خوبونو باندې، حتی د اکثرو انسانانو مسلمانانو نه د سحر لمونځ هم پاتې وي. خو چې دغه د غفلت په وخت کې یو انسان راپورته شي او رب العالمین ته ودرېږي، څومره فضیلتونه د دې تهجد څومره فضائل راغلي. نبی علیه السلام فرمایي چې الله ته خوښ منځونه پس د فرضي منځونو نه هغه دا د شپې منځ دی. د دې شپې د منځ فضیلت ولې دی؟ وجه دا ده چې په دغه وخت کې انسانان غافله وي. نو د شعبان په میاشت کې انسانان غافله دي، بس دا سوچ کوي چې اسیم رمضان را روان دی او نیک اعمال به کوو او په دې وخت کې اعمالو ته ضرورت نشته، بس همداسې میاشت تېره کړي. نو زما محترم ورونو، زمونږ او ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې روژې نیولې او وجه هم دا وه چې په دې میاشت کې اعمال رب العالمین ته خیږي. اعمالو ختلو د دې مطلب دا دی، علماو لیکلي مسلم شریف کې روایت دی یرفع الیه اعمال النهار قبل الليل. رب العالمین ته هر ورځ اعمال خیږي او هر شپه اعمال خیږي، د ورځې خپل اعمال خیږي. په جمعه کې بیا چې کم دی د یوم الاثنین یعنی د پیر ورځ او د زیارت په ورځ باندې هم رب العالمین ته اعمال خیږي. نو د جمعې په ورځو کې په دې 2 ورځو کې اعمال خیږي. دغه هم صحیح روایت دی. خو بیا د کال د ټول کال اعمال چې خیږي هغه په دې میاشت کې رب العالمین ته خیږي. نو په کار دا ده چې مسلمانان په دې د غفلت په دې میاشت کې صدقات وکړي، د منځونو پابندي وکړي، دعاګانې وکړي، خپلو خپلوانو حال احوال واخلي، په جنازو کې شریکان شي، نور عبادتونه وکړي. خاص کر هغه عبادت چې کم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عبادت کړی چې هغه روژه ده، نو هغه په دې میاشت کې وکړي.